د هغې سره چې دی خپل وس مطابق دا کومک وکړو. ځکه قرآن عظیم الشان کې الله پاک فرمایي وایي څوک دی هغه څوک چې الله پاک ته قرض ورکړي دا تا دپاره په ورځ د قیامت کې دا به باقي پاتې. ګوره دا نیکي موږ ته څنګه ښکاري. حدیث کې راځي وایي په ورځ د قیامت کې د یو انسان یوه نیکي به کمه شي. وی الله پاک به انسان ته وایي چې ستا یوه نیکي کمه ده ته لاړ شه نیکي راوړه بیا به ته جنت ته ځې. وی دا به لاړ شي پلار ته پلار به ورته وایي چې خپل کار کوه. مور ته به لاړ شي مور ته به وایي چې مور به ورته وایي چې خپل کار کوه د سخته ورځ ده زه نیکي نه در کومه. نو دغه انسان به ناامیده رواني په دې کې به یو کس چې د هغې به یوه نیکي ورته به وایي چې ولې وی زما یوه نیکي کمه ده چې ما الله پاک جنت ته داخل کړي. دا بل کس به ورته وایي چې ما په ټول ژوند کې یو نیکي کړې ده زه دا زما دغه یوه نیکي م ته واله تو خو به جنت ته لاړ شي که نه زه خو اصلا جنت ته نشم تللی. کله چې دا نیکي دغه انسان دې بل ته ورکړي او الله پاک حضور ته لاړ شي الله پاک ته به وایي چې یا الله یوه نیکي مې پیدا کړله. الله به ورته وایي د کوم ځای نه دې کړه وایي پلانکي بنده راته راکړه. نو الله داسې غیرتي ذات دی الله به ورته وایي چې زه هغې تا سره دومره ښه کړي دي ځه تا ته مې مغفرت او بښنه وکړه او هغې ته م ځئ دواړه لاړ شئ جنت ته. نو دا یوه نیکي پته بیا موږ او ستاسو ته هغه وخت لګېږي چې کله ورځ د قیامت شي چې کله هغه ورځ چې جانور رانږدې شي او زموږ او ستاسو ته ماغزه چې دی دا پټېږي د دې نیکۍ د دې هغه قدر موږ ته هغه وخت معلومیږي چې حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو به الله پاک ته ناسونه ته لوس به الله پاک ته ودرېږئ او ستاسو حشر به دا د الله پاک سره کېږي.